د قیمتي کاڼو درې ورځنی نندارتون نشترحال پېښور کې سر ته ورسېدو چې پکې د خیبر پښتونخوا فاټا کشمیر سند او بلوچستان ترڅنګ د افغانستان د کاڼو کاروباریانو ګډون کولو او د جیمز اینڈ جمالوجي انسټیټیوټ اف پاکستان یو جمالوجست حامد عثمان په دغه موقع ډیوه راډیو او ټي وي ته وایي زموږ سیمه کې تر 150 پورې قیمتي کاڼي موجود دي. یو خو زبردست موږ سره چې یو کیم کاڼي دی پینک ټوپاز ورته وایي ګلابي پوکراج چې ورته وایي د موږ د مردان نه راوځي او پوره دنیا کې مشهوره ده بلکې ته پینک ډایمنډ په نام باندې هم کېږي لکه ورته ویلی شي. دې نه علاوه موږ د منسیرا علاقه کې روبي او د یعنی یاقوت چې ورته وایي او د نیلمو ډېر زبردست ذخایر دي چې پوره دنیا کې مشهور دي. په کشمیر سفایر یا کشمیر روبي په نامه باندې مطلب چې ته بلل شي. دا د نه علاوه چترال کې موږ سره اکوامرین دي او وايي د سواد د زمرد ټوله دنیا کې ثاني نشته خو چې صحیح مارکیټینګ وشي. او د غرض د نندارتون منتظم شکیل وحید الله خان هم وايي په شخصي کچه کاروباریان خارج ته کاڼي لیږي خو په حکومتي کچه ورسره هیڅ مرسته نشته. موږ سره دنیا بهترین نفرایټ دلته کې په مومندو کې موږ سره روتی دي او د نفرایټو لپاره بهترین مارکیټ موږ سره د ټینګ کې بانکاک ته تایلند او چاینا. خو افسوس دا چې د حکومت عدم توجه په وجه باندې دا سېکټر چې کم دینو دا بجای دی چې دا مخکې لاړ شي دا په شا روان دی. نندارتون کې بیا افغانستان څخه راغلو کاروباریانو هم د خپل هیواد قیمتي کاڼي راوړي او دای کې یو تن اسد الله وای د افغانستان غرونه د داسې قسمه کاڼو نه ډک پراته دي او بیا په تیره د افغانستان د لاجور یا لیپس غونډې کاڼي ټوله دنیا کې نشته خو چې موږ ته په دې لاره د کاروبار زمینه برابر شي. زمونږ د پاکستان د حکومت نه او د افغانستان د حکومت نه دا عرض دی چې د دوی دواړو رابطه د یو شان شي او موږ ته دوی په یو ښه دغه طریقه باندې سهولت راکړي چې موږ د هغه ځای نه کاڼي په اسانه طریقه باندې دلته راوړی شو. او بل دا چې د پېښور د مارکیټ چې کوم دی دا په ټولې ایشیا کې ډېر مشهور مارکیټ دی. د کاڼو دغه نندارتون ته بیا په لوی شمېر خلک هم راتلل او دی کاڼو کې خپله دلچسپي ښودله، معلومات ترلاسه کول او ځان دپاره د خپلې خوښې کاڼي هم بیه کړل.